نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د نفل عبادت ثواب د فرض عبادت د ثواب سره برابر خدای ورکوي او د یو فرض عبادت ثواب الله پاک په دې میاشت کې د اویا فرض برابر ورکوي چې کوم اویا فرض انسان د رمضان نه علاوه بله میاشت کې کړي وي په نورو میاشتو کې چې الله په اویا فرضو کوم ثواب ورکوي هغه ثواب الله پاک په دې میاشت کې په یو فرض عبادت کولو باندې ورکوي او جناب رسول الله علیه السلام ورپسې فرمایي وهو صبر شهر الصبر دا د رمضان مبارکه میاشت د صبر میاشت ده وهو شهر الصبر دا د صبر میاشت ده د صبر میاشت ځکه ده چې انسان په دې کې خوړل پرېږدي په لږه باندې صبر کوي سکل پرېږدي په تنده باندې صبر کوي خوراک څښاک د نفس خواهشات ټول پرېږدي نو د نفس خواهشات پرې ښودلم صبر دی خوراک پرې ښودلم صبر دی څښاک پرې ښودلم صبر دی ځکه جناب رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي وهو شهر الصبر دا د رمضان مبارک میاشت د صبر والا میاشت ده اور رسول الله علیه السلام فرمایي والصبر ثوابه الجنه او د صبر ثواب د الله په نزد باندې جنت دی د صبر ثواب د الله په نزد باندې جنت دی که ستاسو خیال وي نو عام طور باندې مړی وشي نو خلق وی انا لله و انا الیه راجعون او د مړي والا ته وی الله پاک دې صبر درکړي او قرآن پاک کې الله فرمایي چې چا باندې الله رب العزت امتحان راولي مال ته واخلي اولاد ته نه واخلي د دشمن یره په باندې راولي وغیره وغیره تکالیف پې راولي الله رب العزت د هغې په عوض کې د انسان ته جنت ورکوي نو د دې وجې نه حضور فرمایي چې دا میاشت د صبر میاشت ده او د صبر ثواب الله سره جنت دی الله دې مونږ ته صبر نصیب کړي عام طور باندې خلک په دې میاشت کې بې صبره شي لږ یو بل سره خبرې واړي راواړي بیا په یو بل باندې ګزارونه کوي وهل کوي ټکول کوي حتی که چې نوبت ویشتلو ته راشي بیا خلک وایي څه چل شوي دي وایي روژه پې لګېدلې ده دا چې چا جګړه کوله او دغسې بې صبري یې کولې نشته اسلامي حکومت چې لږ یو څو ډنډې وله مقرر کړي وي چې بیا خو په ده روژه لګېدلې وي بیا به ټیک ټاک و بې صبري ډېر ناکاره شی دی د بې صبره ډېر خراب انجام وي یو عالم یو کتاب لیکلی در کامل نامې ده نوم یې هم ډېر مزېدار دی در وایي مرغلرې ته او کامل منه پوره در کامل معنا ده پوره مرغلره کامله مرغلره واقعي ډېر د واعظ او نصیحت عجیبه عجیبه انداز باندې یې پکې خبرې لیکلې دي نو په هغه کتاب کې هغه یو واقعه لیکلې ده
د بې صبرۍ په حواله د پنجاب د علاقې واقعه ده وایي یو سړی دی د هغه 3 بچي دي 3 زامنې دي یا زوی وفات شو چې وفات شو نو هغه ډېرې د بې صبرۍ خبرې کولې مونږ او تاسو دې وخت کې هم دا ګورو چې د چا کور کې مړی وشي یو هی سوران او غوبلې جوړ کړي حتی کې چې د الله نه ګیلې کوي او دا الفاظ د خولې نه وځي چې هم زه دې لیدلی وم دا مونږ اورېدلي د دې سړي د زوی چې وفات شو نو دم ډېره د بې صبرۍ خبرې کولې خلکو ورته وې نیکبخته صبر وکړه الله به د صبر بدله درکړي دا امتحان دی چې صبر وکړې امتحان کې به کامیاب شي الله تعالی نور بچي درکړي دي صبر وکړه چې الله رب العزت تر دې نور بچو حفاظت وکړي او برکت دې په هغه نورو بچو کې الله پاک واچوي د دې سړي د خولې نه وایي دا خبره وخته چې دې نه زیات به را سره الله څه کوي دا څه چې کول هغه خو یو کړل که نه دې نه زیات به را سره څه کوي دا خبره د خولې نه وختله د الله رب العزت شان ته وګورئ د بې صبرۍ انجام وګورئ دغه 2 زامن چې کم باقي پاتې شو وی دې کې دا یو چرته بهر ملازم نوکري کوله عادت یې دا و چې کور ته به راتلو نو اطلاع به یې کوله سنت طریقه هم دا ده چې کله انسان د سفر نه واپس راشي او کور ته ځي بهتره طریقه دا ده چې جماعت ته لاړ شي او 2 رکعاته لمونځ وکړي او چې کور ته کله راتلل غواړي د هغې ورځې اطلاع کور ته وکړي چې د فلانې ورځې باندې انشاءالله واپس درځم نو د دغه بچي یو عادت دا و چې دی به کله راتلو نو اطلاع به یې کوله چرته اتفاق داسې وشو چې دی لیټ را روان شو اطلاع یې ونه کړه چې اطلاع یې ونه کړه کور ته دننه شوي دی ښځه او بچي یې د کور په صحن کې پراته وو دی چې کور ته تللی دی یو کټ باندې ملاس ده او خپلې بیبي ته حل ویلی دی چې زه راغلم وایي د رب شان چې د پلار چې یو بوډا سړی و دا چېرته د تشو دسماتي لپاره را پاڅېدلی دی چې کتلی دی سړی پروت دی بس دې د ځوان بچي په مخه باندې خپل بل بچی را پاسولو او څوک د شپې راغلی دي او کور کې پروت دی په کټ باندې ټوپک راواله او یو ټوپک مال هم راکړه زه به دروازه کې ودرېږم ته پې ګزار وکړه که ولګېدو خو ټیک ده او که نه بچ شو نو زه به دروازه کې ولاړم چې دی ځي نو بیا پې زه ګزار وکړم هغه زوی یې ولګېده او کتلې را کتلې نه دي ګزار یې پې وکړو رور باندې چې ډز وکړو ګزار یې وکړو نو هغه ښځې ورته وایي ظالمه خپل رور دې وویشتو
دا خو دې ناوخته راغلی و په هغه باندې هیبت راغی یره راغله شرمندګي پې راغله نو هغه اوس تېښته کوي هغه منډه کړه د کور نه تېښتې دپاره پلار خیال ته مسلح ولاړ دی د پلار یې دا خیال دی چې کم سړی د بهر نه راغلی او هغه راته ښکاري بد شو منډه وهي پلار یې ګزار کړی دی په هغه بل زوی باندې یا زوی خو ته نه خدای اغشتي و او دا دو د هغې د بې صبرۍ په نتیجه کې الله هم ترې واغېستلی دا رونو د عبرت خبره ده نو صبر چې دی دا ډېر ضروري شی دی الله پاک دې مونږ ته صبر راکړي مونږ په دې رمضان میاشت کې بې صبره شو حالانکه د خدای پیغمبر فرمایي دا د صبر میاشت ده چا درته یو دوه خبرې مو کړې صبر وکړه یاره چا درته کنځلې مو کړل نو صبر وکړه خیر دی که صبر نه مونږ کار واخیستو بیا به دا جګړې نه وي خو شیطان مونږ پسې لګېدلی دی بې صبره کړي ورپسې جناب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمائی وشهر المواساة